ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. وكما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزتمند ګلالیو شاګردانو استادانو د ټولو نه مخکې تاسو ته د ټول جهان سردار هغه تلفاتې او نهي لیدونکي تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ پسې هر یوه غونډه خپل هغه درجه لري. هره غونډه د هغې د مناسبت د وجې نه هغې اوچته ګڼلی شي. دغه غونډه موږ په مناسبت د سیرت المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې د الله نه دوم نمبر کې د درجاتو په ټولو مخلوقاتو کې یو بهترین پیغمبر الله پاک لګلی ده. دومره بهتر ده د ده مرتبه دومره لوړه ده د نورو پیغمبرانو نه چې الله پاک هر یو پیغمبر ته په خپل نوم باندې هغه غږ کړی ده: یا موسی، یا ابراهیم. هر یو پیغمبر ته الله پاک خپله نوم ورکړی. لیکن د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک په نیز باندې دومره لوړه مرتبه ده. چېرته به تاسې هغه په قرآن کریم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داسې نوم ونه بولئ چې یعنې وي چې یا محمد یا احمد، بلکې الله پاک د ډېر ادب د وجې نه څه ویلي: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کله چې یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. چېرته قرآن کریم کې یا محمد لفظ نه لرغلی. الله پاک باندې دومره یو دروند او دومره بهترین هغه زموږ توصیلوي ده. بلکې بعضو پیغمبرانو هم د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د امتي کېدلو هغه پیشنګویانې کړې چې یا الله موږ د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې راپورته کړه. بعضې هغه پیغمبرانو دا تمنا او دعا کړې ده. د هغې د جملې نه خاص د عیسی علیه السلام هغه دعا قبوله شوې ده چې په آخر وخت کې به د پیغمبر په حیثیت باندې نه بلکې د امتي په حیثیت باندې هغه دنیا ته ارګوزېږي. بله نقطه موږ توصیه یو چې په معنا کې اولین دی تر هر چا، په صورت کې هغه آخرین دی تر هر چا. د دې مطلب دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نور مبارک هغه د هر څه شي نه مخته الله پاک پیدا کړی ده. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوس معراج طرف ته تشریف کړي، ګوري چې یو ستوری ورتله ویته دغه نور او رڼا دغه ستوری څه شی دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي
هغې چې مور ته پاته نشته دا د مور نه ډېر مخکې نایله دا ځای کې ډېرې ملایکې وې د بیت المعمور نه طواف کوي ویې چې دغې نه ویې دغې نه دا پوښتنه وکړه کله چې د هغې نه پوښتنه کړي چې ته هغه مخ ته پیدا شوی که دا نور ویې دغه ډېر مخته یې مونه پیداوله ویې چې زه د دغې نه 2 لکه کوله بعد مونږ ته د دغې بیت المعمور نه طواف کول هغه مونږ ته نوبت رسېږي نو مور نه پوښتنه کېږي زه به کله پیدا شم خو 2 لکه کوله 2 لکه ورته مو د بیت المعمور نه هغه طواف کړله لیکن د دې نه مخته هم دغه ستوری موجود و پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته فرمایي یا جبرائیل دې نه څه خبره دا د مور نور ده چې الله پاک دومره مخکې هغه پیدا کړله بل ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ځای کې هم پیغمبر وم چې آدم علیه السلام په منځ د خټې کې و بلکل پیدا نه و د ده هغه بیخي هغه پیدایش هم نه و